اخر هم د اویس پلار د قاتل باره کې حقیقت بیان کو چې اویس څنګه وژل شوی او قاتل یې څوک دی. اخر پلار د زړه صبر ونه کو او ټول هغه حقیقت یې ښکاره کو چې تر اوسه پورې هیڅوک ترې هم نو خبر. د اویس پلار په خپله یو نوې انټرویو کې ویلي چې د شپې کله چې اویس د کور نه ویستل شوی و په دغه شپه باندې باران هم و چې د اویس د قتل واقعیات داسې شوي کله چې هغه قاتلانو سره د کور نه وتلی دی نو چېرته چې د اویس مړی پروت و دغه ځای نه اخوا دوی اویس سره په څه خبره باندې وران شوي دي او بیا یې ترې اویس منډه وهلې ده او د هغې نه پس بیا اویس باندې دوی ډزې کړي دي چې په خپو لګېدلی دی او په هغه ځای را پرېوتی چېرته چې هغه مړ پروت و او دغلته یې بیا په سر په ډزو ویشتلی دی. د اویس پلار وویل چې دا خبرې ځکه په ثبوت سره کولی شم چې د هغه ځای نه تر دې ځایه د خپو چاپونه موجود او داسې معلومیږي چې ښه پرځول یې هم کړي دي او د هغې نه پس اویس په منډه کې وژل شوی دی او انتهایي ظلم او زیاتی ورسره شوی. د اویس مور داسې هم ویلي و چې اویس د ورځې ملګرو سره په چکر تللی خو هغوی بیا ماښام کې کور ته راوستو او بیا ورته بل چا اواز وکړو او دا ورسره ووتو چې بیا کور ته رانغی. په دې کیس کې که لږ تحقیق وشي نو ډېر زر به قاتل ونیول شي. هغه داسې که اویس ماښام کې د کور نه یو چا سره وتلی و نو دوی به خامخا په لاره کې یو چا لیدلی وي. د دې هر څه په باره کې دې سرچ وکړي معلومات دې وکړي که دوی هر چا لیدلی وي نو دوی سره نور کسان څوک وو نو قاتل به په خپله ښکاره شي. ځکه چې ماښام خو پرېږده د شپې ناوخته پورې خلک په کوڅو کې ګرځي نو خلک که دوی سره ودرېږي او احتجاجونه کوي نو د دې نه ښه ده چې په دې باره کې سوچ وکړی شي چې دوی په ماښام کې چا سره وتي او هغه خلک دې پې شهادت ورکړي چا چې دوی لیدلي وي نو قاتل به خپله راپیدا شي. ځکه چې دا ډېره د عقل نه بهر خبره ده چې ماښامي کې هلک د کور نه ووځي او بیا قاتل نه معلومیږي. داسې قاتلان هیڅکله هم د معافی قابل نه دي. دوی ته انتهایي سخته سزا ورکول پکار دي، په چوکونو کې راځوړندول پکار دي او په چړو ترې غوښې کټ کول پکار دي چې بیا څوک داسې کارونه کړي. دوستانو دا وې د اویس د مور پلار تازه خبرې او معلومات چې تر تاسو مو ضرور رسول او داسې هم معلومیږي چې قاتل به ډېر زر ونیول شي انشاءالله. له نورو تازه معلوماتو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ او موږ سره اوسئ. ډېره ډېره مننه.